السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم ورونو، په منځ کې د رکن او د واجب منځ کې څه فرق دی؟ کله چې مونږ منځ کوو مونږ خطا شو، په منځ کې سهو شو، نو بیا موږ سره فکر پیدا شي چې اوس دا زما منځ وشو که ونه شي، زه سجده سهو وکړم، په دې سره چې دی دا سجده سهو کافي کېږي که نه منځ مې باطل شي. هغه وجه دا ده چې مونږ د منځ په منځ کې رکن او واجب دا نه پېژنو چې د مانځه ارکان کوم دي او واجبات، او منځ کې فرق څه دی، او په کوم سره چې دی منځ باطلیږي او په کوم سره چې دی نه باطلیږي، سجده سهو چې دی د هغې نه کافي کېږي. مخکې له دې نه چې موږ ورشو او د مانځه ارکان او د واجباتو منځ کې فرق وپېژنو، باید اول موږ ارکان او واجبات وپېژنو چې د مانځه ارکان څه شی دي او واجبات یې څه شی دي. مختصر یې ویم لن د مانځه 14 ارکان دي محترمو. اول قیام، په ولاړه باندې مونځ کول. که یو سړی د دې وس او طاقت لري هغه به یې په ولاړه، که چېرته وس او طاقت یې نه و نو بیا په ناسته، که د ناستې وس او طاقت یې نه و نو په ملاسته باندې، خو مونځ په یو حالت کې نه پرېږدي. دې نه چې دی محترمو د مونځ اهمیت معلومیږي چې مونځ څومره اهمیت لري په اسلام کې. دویم محترمو هغه تکبیر تحریمه، اولنی الله اکبر کول، کوم څه چې مونځ شروع کېږي، دا د مانځه د ارکان نه دویم رکن دی. دریم محترمو سورة فاتحه لوستل، الحمدلله رب العالمین ولا الضالین پورې، دا په هر مانځه کې په هر رکعت کې لوستل پکار دي. دا دریم رکن دی د مانځه د ارکانو نه. څلورم رکن محترمو هغه رکوع ته تلل دي، رکوع کول په دې طریقې سره چې سر او ملا به د دواړه برابري، داسې نه سر به دې نیغ نه یا به چې دی سر به دې ډېر لاندې نه، بلکل دا ملا او دا سر به د دواړه برابر وي، او دا د مانځه د ارکانو نه یو رکن دی. او دا لاسونه چې دي دا دواړه به دي په زنګنانو باندې. پنځم محترمو د رکوع نه پاڅېدل او ودرېدل، دا رکن دی د مانځه د ارکانو نه. او ډېر ملګري چې دی هغه سجده رکوع ته چې څنګه ورشي نو رکوع چې وکړي نو لا پاڅېدل یې سم نه چې بیا سجدې ته روانېږي، چې دا کار دا ښه نه دی. او وروسته به تاسو ته معلومه شي چې په چی سره مونځ باطلیږي او په چی سره نه باطلیږي. شپږم محترمو هغه سجده کول په 7 اعضاو باندې، په 7 اندامونو باندې سجده کول، چې هغې کې 2 لاسونه راځي، 2 زنګنان او د خپې کنډاګودي چې دا راځي، او مخ چې په مخ کې بیا تندی او پوزه، دا ټول شامل دي. اووم محترمو د سجدې نه پاڅېدل، دا هم د مانځه د ارکانو نه یو رکن دی، په اعتدال او آرام سره به پاڅېږي. اتم د دوانو سجدو په منځ کې جلوس او دا کېناسته چې ده، دا هم د مانځه د ارکانو نه یو رکن دی. خو زموږ ډېر ملګري چې دی دا نه کوي، د یوې سجدې نه راپاڅېدلی نه یو ډایرکټ دویم سجدې ته روانېږي، چې دا د خطرې خبره ده. بل محترمو نهم چې دی په دې ټولو ارکانو کې اطمینان سره به دا ارکان کې، دې کې به جلدي نه کې، په اطمینان سره پوره په سکون سره چې دی دا ارکان به کې. لسم محترمو هغه او اخرنی تشهد، دا د مانځه د ارکانو نه لسم رکن دی. او بیا په دې 11 چې دی په د تشهد کې درود ویل په محمد صلی الله علیه وسلم باندې، یا کوم مشهور درود چې دی اللهم صل علی محمد او اللهم بارک، د دې لوستل هم ضروري دي. 14 محترمو ترتیب په دې ټولو ارکانو کې، دا څومره ارکان چې موږ وویل، مطلب اول به چې دی الله اکبر وکړي، بیا به چې دی سورة فاتحه ووایي، بیا به چې دی بیا د سورة فاتحې نه وروسته چې دی که ډک رکعتونه و نو هغې کې یو سورت به ورسره وي، او بیا چې دی رکوع او رکوع نه پس پاڅېدل او بیا سجدې ته تګ، او دا ټول به په ترتیب سره کې، یو بل نه مخکې وروسته دا به نه کې. دا ترتیب چې دی دا هم د مانځه د ارکانو نه 14 رکن دی. او اخرنی رکن چې دی هغه سلام ګرځول، اخرنی رکن د مانځه د ارکانو نه چې دی هغه سلام ګرځول او د مونځ نه وتل. دا شو د مانځه 14 ارکان. او د مانځه واجبات چې دی هغه 8 دي محترمو. اول چې دی تکبیرات، څومره تکبیرات چې دی الله اکبر چې موږ وایو بغیر د اولني تکبیر نه، دا ټول واجب دي. دویم واجب محترمو هغه په رکوع کې د رکوع دعا چې ده سبحان ربي العظیم، دا لوستل، د دې قرأت کول. دریم محترمو سمع الله لمن حمده، دا د امام دپاره، او کله چې یو سړی ځان لمونځ کوي نو د هغې لپاره چې دی دا لوستل دا واجب دي. او څلورم محترمو هغه ربنا ولک الحمد، سمع الله لمن حمده نه وروسته چې شی راځي ربنا ولک الحمد، دا د امام دپاره او د منفرد هغه یو کس چې ځان لمونځ کوي، او حتی چې امام پسې ته ولاړ او مقتدي، نو په دې حالت کې به هم چې دی دا ته وایي، دا چې دی
څلورم واجب دی د مانځه د واجباتو نه. پنځم چې دی هغه په سجده کې سبحان ربي الاعلی لوستل. او شپږم چې دی رب اغفر لي رب اغفر لي. د دوانو سجدو منځ کې دا کومه ناسته چې ده په دې کې به هسې نه کښېني بلکې دې کې دعاګانې راغلي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. هغه به دا دعا لوستله رب اغفر لي رب اغفر لي دوه ځل. بله دعا راغلې ده اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. نو دا دعاګانې لوستل پکار دي. اووم چې دی محترمو هغه اولنی تشهد کول. څلور رکعته لمونځ دی نو هغه کې دوه تشهده راځي. نو اولنی تشهد چې دی دا د مانځه د واجباتو نه دا اووم واجب دی. او اتم چې دی په دغه تشهد کې دا ناسته چې ده د جلوس او دغه ناسته چې ده په اولني تشهد کې دا هم د مانځه د واجباتو نه اتم واجب دی. اوس موږ چې دی د مانځه واجبات او ارکان دا وپېژندل. اوس د دې منځ کې فرق څه دی؟ فرق دا دی محترمو رکن که تا نه قصدن پاتې شه او که سهون نو دې سره چې دی ستا مونځ باطلېږي. که چېرته ته خطا شوې پکې هم مونځ دې باطل شه او که نه قصدن دې پرېښودو بیا هم چې دی ستا مونځ څه کېږي باطلېږي. او واجب چې دی که چېرته هغه د عمدن او قصدن پرېښودو نو هغې سره هم چې دی ستا مونځ باطلېږي. او که چېرته خطا کې دنه پاتې شو نو هغې دپاره سجده سهو چې دی هغه کافي ده. او بغیر د واجباتو او ارکانو نه دا کوم چې ذکر شو نور چې څومره اعمال دي په مونځ کې هغه سنت دي. هغه که ته قصدن پرېږدي او که په خطا کې تا نه پاتې شي نو هغې باندې ستا مونځ نه باطلېږي او سجده سهو ده چې دی هغه ضرورت هم نشته دی.